بازگشت شماری از مهاجرین افغان از ایران و پاکستان همزمان با گسترش فعالیت یک شرکت تولیدی پاپوش در ولایت بلخ فرصت تازه‌ای برای اشتغال آنان فراهم کرده است. مسئولان این شرکت میگوید که در بیش از 4 سال فعالیت توانستند برای نزدیک به 200 تن زمینه کار ایجاد کنند. کارگران این کارخانه نیز با ابراز رضایت از اشتغال در داخل کشور تاکید می‌کند که فراهم شدن چنین فرصت‌ها می‌تواند از مهاجرت نیروی کار به بیرون از کشور جلوگیری کند. زلاړم ایران ته یو کال می تیر کو یو نیم کال داسې وخت می تیر کوی اول ته بس دغه جنا دا چې کده اوس د کارخانه کې کار را پیدا سو موږ بس دا اله داسې موږ ته نور کارونه برابر کی نور ځوانانو ته کارونه برابر کی او دلته دی الحمدلله ډیر ښه کار ده. تقریبا 4 کال کې کار کوم او زه ډیر خوشاله یم د حاجي صاحب فرید الله څخه چې دلته د وطن کې کاروبار جوړ کړي او ټول ځوانان ته کار کوي او مجبور نه یو چې بل ولایت بل دغه ته لاړ شو کشور ته لکه پاکستان ته ایران ته نور ځایونو ته ډیر خوشاله یم کار کوم. حالا بسیار زیاد خوشحال هستیم که در یک شرکت هستیم که در افغانستان است کاروبار میکنیم مشغول کار هستیم. یک کاری است که نوآوری است در افغانستان اما کشور در حال ترقی است. مسئولان بخش تولیدی این فابریکه از کیفیت پاپوش‌های تولید شده اطمینان می‌دهند و می‌گویند که تمامی محصولات با استفاده از مواد با کیفیت و مطابق با نیاز بازار تولید می‌شود. با گفته آنان تلاش می‌شود تا محصولات داخلی بتوانند با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت کرده و اعتماد مصرف کنندگان را به دست بیاورند. موږ ان شاء الله په دې لګیا چې هم کیفیت پورته وي هم ښایست او ډیزاین ولري موږ ځپلی خو خبره دلته ده چې ډیزاین هر څوک د خپل په تړاو دي. موږ په دې کوشش کوو څو ډیزاینونه لرو هر څپلوی هر څه ته خپل ډیزاینونه لري چې په دې غواړو چې کوشش ورته کوو چې هر چا په خوښه اوسي ان شاء الله تولید وکړو و تا په خبره په ډیزاین چې نه د خارجي چې دي او چندان ډیزاین نه لري خو نوم خارجي ده اما ته دوی خوشاله دي خو موږ د وطن خپل کیفیت تولید کوو ډېر لوړه کیفیت لري خو باید هم کوشش وکړي چې له دې نه استفاده وکړي بیا کیفیت و ډیزاین ټول شی ببیني. همزمان مسئول عمومی این شرکت تولیدی میگوید که روزانه بیش از 1000 جوره پاپوش در این کارخانه تولید می شود و محصولات آن به تمامی 34 ولایت افغانستان عرضه می گردد. و می افزاید که با افزایش تقاضا و فراهم شدن زمینه های لازم این شرکت ظرفیت آن را دارد که تولیدات خود را به کشورهای دیگر نیز صادر کند. با گفته مسئول شرکت توسعه صنعت داخلی و حمایت از تولیدات ملی می تواند زمینه اشتغال بیشتری را فراهم ساخته و افغانستان را به سوی خودکفایی اقتصادی سوق دهد. وقتی که فصل داشته باشیم بازارها خوب باشه حدود 200 الی 200 نفر کار میکند. تولید ما خو سمت شمال مکمل است افغانستان دیگه تقریبا 30 ولایت 34 ولایت تمامش میره تولید ما الحمدلله و روزانه حدود 1.5 ساعت الی 200 درجن تولید داریم که درجن ما 8 جوره است. البته یک درجن ما 8 جوره می شود. قابل یادآوری است که در کنار این شرکت تولیدی پاپوش دهها کارخانه و مرکز تولیدی دیگر نیز در ولایت بلخ مصروف فعالیت است و برای صدها تن زمینه کار را فراهم ساخته‌اند. مسئولان و صنعتکاران باور دارند که با حمایت از تولیدات داخلی و گسترش صنایع افغانستان به تدریج به سوی خودکفایی اقتصادی گام برخواهد داشت و تولیدات وطنی آهسته آهسته جایگزین کالاهای وارداتی خواهد شد.